هلمند کې سرتیرو ته عملي زده کړې ورکول سوې. د هلمند ولایت شهید عبدالجبار قهرمان نظامي ښوونیز مرکز کې ټولو زده کړیالانو ته په نظامي برخه کې عملي زده کړې ورکول سوې. په یاد نظامي مرکز کې 141 زده کړیالان دي چې په نظامي زده کړو بوخت دي. د یادو کسانو له جملې څخه 7 تنه ښځینه هم دي چې 50 له نیمروز ولایت او 1 د هلمند ولایت اوسېدونکي دي چې ډېر ژر به ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سي. یاد سرتیري چې د 5 میاشتو څخه د نظامي مرکز کې زده کړې کوي ټول تدریسي چارې یې پای ته رسېدلي او په عملي زده کړو بوخت دي. نن په یاد مرکز کې سرتیرو ته د تلاشي، انداخت، ګزمې، تعرض او روغتیایي برخه کې عملي زده کړې ورکول سوې. یاد سرتیري چې 1 میاشت وروسته به ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کیږي د رسنیو سره په خبرو کې وویل موږ ته په یاد مرکز کې هر ډول زده کړې راکول کیږي چې زموږ سره به د وظیفې د اجرا کولو په وخت کې ډېره مرسته وکړي. یادو سرتیرو زیاته کړه چې موږ د شهید عبدالجبار قهرمان نظامي ښوونیز مرکز کې هر ډول امکانات لرو، هغه که تدریسي وي که عملي. ټول استادان مو په پوره پوهه سمبال او د ښه وړتیا خاوندان دي. موږ به د یاد مرکز د زده کړو څخه په استفادې د خپل هیواد خاورې او ولسونو څخه دفاع کوو. د سرتیرو په خبره چې یاد مرکز ته د نوي قومندان په راتګ سره هر څه مثبت تغییر کړی او تر بل هر وخت ښه امکانات او د زده کړو لپاره زمینه راته برابره سوې ده او ډېری ځوانان دې ته هڅېدلي دي چې راسي او په یاد مرکز کې زده کړې وکړي تر څو هیواد خاورې او ټولنې ته خدمت وکړي. د یادونې وړ ده چې د یاد مرکز څخه په زرګونه سربازان او افسران فارغ سوي او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوي دي. عبدالله حکمل، شور نیوز، هلمند.